مولوي عبدالسلام حنفي چین ته له سفر کولو وروسته کابل ته راستون شو. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي چې د چین په رسمي بلنه د چین سویلي اسیا همکاریو فورم نړیوال نندارتون کې د ګډون په موخه یاد هیواد ته سفر کړی و بیرته هیواد ته راستون شو. مولوي عبدالسلام حنفي په یاد نندارتون او فورم کې د ګډون او وینا ترڅنګ د چین له لوړپوړو چارواکو سوداګرو او پانګوالو سره وکتل. ښاغلي حنفي او ملپلاوي د دې سفر په څنډه کې د یونان ولایت د کرنیزو او درملو علومو علمي او څېړنیزو مرکزونو او همداراز د افغان سوداګرو لخوا د چین سویلي اسیا نندارتون کې د افغانستان د محصولاتو او تولیداتو ایښودل شویو غرفو څخه هم لیدنه وکړه. د ریاست الوزرا اداري مرستیال ټینګار کړی چې افغانستان له چین او د سویلي اسیا هیوادونو سره د کانونو استخراج، انرژي، ترانزیت، تکنالوژۍ او سوداګرۍ په برخو کې د همکاریو پراختیا ته لیوال دی او په سیمه کې د ځانګړي موقعیت له امله کولی شي د مرکزي، سویلي او ختیځې اسیا ترمنځ د نښلوونکي پل په توګه مهم رول ولوبوي.